سلامونه ډاکټر صاحب، جوړ تکړه په خیر. ډاکټر صاحب، حافظه ولې کمزورې کیږي او حل یې څه دی؟ سلامونه بشرمل صاحب، ښه یاستئ؟ په خیر هستئ؟ خدای دې وکړي چې ښه روغ جوړ به یې. تاسو د حافظې د کمزوري کېدو لاملونه غوښتلي وو او درملنه هم ښودلې وه چې څه ده. دا یو ډېر لوی بحث ده، په دې باندې ډېرې زیاتې خبرې کېدلی شي، ډېر زیات علتونه لري. د تداوي هم ډېرې لارې چارې شته او ناممکن هم نه ده. د انسان په بدن کې تر ټولو پیچلی سیستم چې ده یا جوړښت چې ده هغه مغز دی. خدای پاک لکه څنګه چې ټول د انسان ټول وجود خارق العاده او فوق العاده جوړ کړی دی، خو مګر هم د انسان مغز یې بیخي پیچلي جوړ کړي دي، دومره پیچلي چې تر اوسه پورې ساینسدانان او د طب مسلکیان او پوهان په دې باندې لګیا دي او نوې څېړنې پکې. د انسان مغز له میلیونونو حجرو څخه جوړ ده. د هرې حجرې کار او جوړښت او هغه اړیکه له مختلفو برخو سره په دې باندې ځختې ډېرې خبرې کېدلی شي، ځختې ډېرې کیسې کېدلی شي. هغه بله ورځ ما یو کتاب لوسته، بیخي یعنې دغه د دماغو کار دومره پیچلی ده چې ډېر زیات پیچلی ده. او بله خبره دغه ده چې د انسان د وجود ټول ادراک چې دي هغه ذهن پورې تړلي، بلکې ټولې واګې چې دي دا په ذهن یا مازغو پورې تړلي دي. د مغز کار ممکن داسې په فزیکي ډول معلوم نشي، خو د موږ او تاسې خدای نخواسته که مغز هم مریض شي یا ناروغه شي، بیا موږ او تاسې ګورو چې بېلابېل کیفیتونه او حالتونه رامنځته کوي. موږ او تاسې اکثر وایو چې پلانکی مې را په زړه شو، پلانکی مې هیر شو او دا شی مې نه مې په زړه کېږي. یعنې دا کیسه ډېر زړه پورې نه ده تړلې. موږ یې زړه پورې تړو، خو د زړه کار وینه پمپ کول دي. دا کار د مغز ده، دا د حافظې او یادولو، دا میموري، دا ساتل او هیرول، دا ټول د مغز ده. که چیرې د موږ او تاسې مغز سالم وي، صحتمند وي، موږ او تاسې حافظه هم ښایي، یو شی به مو ښه یادېږي. او که چیرې خدا نخواسته موږ د مغز صحت ته توجه ونه کړو له وخت سره، بلکې له وخت نه مخکې به موږ د الزایمر یا د هېرېدو ناروغۍ سره مخامخ کیږو. له بده مرغه په افغانستان کې داسې له بدلونونو سره، له انقلابونو، له جنګونو سره د موږ تاسې ټولو هېوادوالو باندې اغېزې کړي دي. له بېلابېلو بدني ناروغیو سربیره د موږ تاسې هېوادوالو ته د الزایمر او د هېرېدو ناروغۍ جوړې کړي دي. لکه وړاندې مو چې یادونه وکړله، دا ډېر په ذهن د موږ او تاسې حافظه چې ده د ذهني کشمکشه پورې تړلې ده. که موږ یو خو داسې وي چې اول به په دې باندې وغږېږو چې ولې حافظه کمزوري شي، لکه مخکې مې چې وویل چې مختلف سټرس، خفګان، ډپریشن، له دې پرته الکول، شراب، نشهیي توکي، مختلف چرس او سیګرټ او نور، دا په حافظه باندې خامخا تاثیر کوي. تر دې پرته ځینې وجودي ناروغۍ هم داسې دي چې په حافظې باندې تاثیر کوي، لکه د شکر شو، لکه د اوسپنې او د اومیګا کم په وجود کې کموالی شو. له دې پرته د ویټامین B12 کمښت ده، دا هم په حافظې باندې رول تاثیر کوي. د دې لپاره ممکن ځینې معاینات وشي د حافظې د کمزوري کېدو د معلومولو لپاره. موږ داسې خاص معاینات نه لرو چې وګورو چې ما حافظه ولې ناروغه ده، خو که په وجود کې مو داسې څه ناروغۍ وي لکه یادونه مو چې وکړله، که د هغو معاینات وشي او بیرته یې درملنه وشي، امکان دی وشي ولري چې په هغه په خوړو باندې کنټرول شي. له هغې پرته ځینې داسې لارې چارې شته که موږ او تاسې هغه عملي کړو، امکان دی ولري د موږ او تاسې حافظه له وخت سره ښه شي.
هغه څوک چې الزایمر لري یا د هیریدو ناروغي لري یا عمومي حافظه کمزوري وي، یو سالم انسان کولی شي چې سالم فکر هم ولري، سالم حافظه هم ولري او سالم مغز هم ولري. سالم انسان مطلب دا ده چې هغه خپل صحت ته پام وکړي، خپل حافظې ته پام وکړي، خپل زده کړې وکړي. څومره چې انسان مطالعه کوي، څومره چې له الکول او مشروباتو له دې نه لرې وي او له سټرس او له خفګان لرې وي، هغومره به د یو انسان حافظه هم ښه وي. له هغه پرته که چیرې لکه وړاندې مې یادونه چې وکړله په دې سربیره موږ د خپل ذهن او حافظې د پیاوړي کېدو لپاره ځینې تمرینونه وکړو، مثلا زیاته مطالعه وکړو، مثلا ځینې ذهني لوبې لکه شطرنج او ځینې رزمي لوبې لکه کرکټ او فوټبال او والیبال او دا وکړو، پلی تګ زیات وکړو، زیاته مطالعه وکړو، همداسې شعر چې دا د شعر لیکل چې دا خپله د ذهن او فکر کار ده، د موږ تاسې په حافظه باندې ډېر ښه اغېز کولی که لیکلی نه شو. څېړنه مطالعه چې دا له موږ او تاسو سره د حافظې په پیاوړي کولو کې ډېره مرسته کوي. له هغې پرته ځینې اسلامي طور طریقې دي چې هغه اذکار دي، مراقبه ده، لکه یوګا او ځینې نورې عملي چې دي، هغه تاسې کولی شئ چې له فیسبوک یا له یوټیوب نه یې لارې چارې معلومې کوئ. که هغه وکئ هم له تاسو سره د حافظې په قوي کولو کې مرسته کوي. مننه.